مسلمانا دلوړ ایمان نشان دی مبارک دزړه سره وګرانا هلال د رمضان دی مبارک. د ولس غږ رادیو خوږو او قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راړوم د روژې په اړه د 14 طبي ډاکټرانو ویناوو ته. لومړی هم ډاکټر مایکل وای د روژې د نیولو له کبله ذهني پریشانی ختمیږي، په انسان کې جذبه راولي او انسان د بدیو او نوړه کارونو څخه منع کیږي. ډاکټر جوزا پروژه وای د روژې له کبله د انسان ظاهري او باطني غلیظات لرې کیږي او روژه په انسان کې جسمانی او روحي استقرار راولي. ډاکټر سیمویل وای روژه د رواني ناروغیو تداوی ده او د انسان روح پاکوي. ډاکټر ام ګلایو د روژې له کبله ډیر شمیر جسمي ناروغۍ کمیږي او په خاصه توګه بیا جسمي او عصبي ناروغۍ له منځه ځي او انسان له دې بدو او ناوړه ناروغیو څخه خلاصیږي. ډاکټر سیفرنټ وای روژه انسان د ناروغیو او ګناهونو څخه ساتي، د انسان سوچ او فکر د خرابېدو څخه ساتي. ډاکټر برایم جی هونر وای د جذباتي او مجردو انسانانو لپاره روژه ډیره مفیده ده. د روژې له کبله د انسان فکر او خیالات سمیږي او د شیطان د وسوسو څخه په امن کې پاتې کیږي. ډاکټر هنري ایډوارډ وای روژه زړه ته سکون او اطمینان وربخي. د روژې له کبله د انسان زغم او تحمل زیاتیږي او روژه په انسان کې د سختۍ تیرولو او زغملو عادت پیدا کوي. ډاکټر ایمرسن وای بهترین صورت هغه دی چې کوم مسلمان یې د روژې په نوم یادوي. ډاکټران چې په کومه طریقه لوږه یا پرهیز تجویزوي هغه غلط دی. ډاکټر یمارس وای د سکون او اطمینان لپاره روژه بهترینه وسیله ده. ډاکټر ایډوارډ نیکلسن وای هر اونۍ کې روژه نیول د صحت لپاره خورا ګټه لري. د روژې په وسیله د انسان جسم د ناروغیو څخه بچ پاتې کیږي او ډاکټر ایډوان وای که څوک روژه ونیسي نو ډېرې ناروغۍ او ستونزې به حل شي. ډاکټر جی ډیک وای په هره میاشت کې یوه یا 2 روژې نیول انسان د ډېرو ناروغیو څخه ساتي او د صحت لپاره ډېره ګټه لري. او ډاکټر فرینګلن بیا یو عجیبه خبره کوي. هغه وای کله کله روژه ډېر ښه اثرات لري او د روژې په واسطه یو شمېر ګټې ترلاسه کیدای شي، لیکن د روژې نیولو او خوړلو پر وخت د ډېر خوراک څخه ډډه کول پکار دي. او کوم انسان چې د نفس او روح پاکوالي ته اړتیا لري د هغې لپاره مسلسل روژې نیول پکار دي. دی له خپلو عیسویانو څخه هیله کوي چې دوی هم د مسلمانانو په څیر روژې ونیسي ترڅو له ډېرو ناروغیو او ستونزو څخه خلاص شي. دی خپلو عیسویانو باندې غږ کوي چې د مسلمانانو تقلید وکړئ چې د مسلمانانو د روژې طریقه بهترینه طریقه ده. رمضان کې ډېر خوند